بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو علامې خوښ خوشحال آباد لره دوستانو، نن پر ور باندې ګایږو. ورب خو تاسو پیژندلی دی چې کار ته ویل کیږي، یعنی فعل، ورب، کار. نن پر دې باندې ګایږو چې ورب څو فارمه لري. ورب چې دی، ورب څلور فارمه لري: فرست فارم، سیکنډ فارم، تھرډ فارم، فورت فارم. دوستانو دا د دې دپاره دي چې دلته موږ صرف دا وپیژنو. بیا چې موږ هر ټینس وایو، بیا دا غوښتنه کیږي چې دلته کم قسم د ورب ورکول کیږي. نو تاسو ته به دلته معلوم وي چې فرست فارم دی، سیکنډ فارم دی، تھرډ فارم دی، فورت فارم دی، کم یو دی. دا به تاسو زده کړي وي. دا فرست فارم ته بیس فارم هم ویل کیږي، او سیکنډ فارم ته فاست فارم هم ویل کیږي. تھرډ فارم ته پاست پارټیسیپل هم ویل کیږي. فورت فارم ته پریزنٹ پارټیسیپل هم ویل کیږي، یا آی ان جی فارم هم ویل کیږي. دوستانو دا به په ډېر اساني سره تاسو ته سر په در خلاص کم. صرف په دې کې تاسو فکر وکړئ چې کم ترتیب ما لیکلی دی پر بورډ باندې، په دا ترتیب باندې تاسو ولیکئ چې هر یو زه ځانته درته وښیم چې دا په دې ټینسو کې دا استعمالیږي، په دې ټینسو کې دا استعمالیږي. مثال لکه گو. اول فارم چې دی د فعل go، eat، talk، walk، speak د اول فارم دی. څلورم فارم چې موږ جوړو صرف به په آخر کې آی ان جی ور ولګو، لکه go، going، eat، eating، talk، talking، walk، walking، speak، speaking. ګوره اول فارم او څلورم فارم بالکل زده سو. څلورم فارم چې اول فارم ته دی آی ان جی ور ولګوئ، په خپله څلورم فارم جوړ سو. دا څلورم فارم دا زده سو، اول فارم زده سو. پاته سولو سیکنډ فارم او تھرډ فارم. په دې دوه کې لږ خبره سته. دا چې دی فعل پر دوه قسمه باندې دی، یو ریګولر دی، یو ایریګولر دی. ریګولر، ایریګولر. ریګولر هغه ته ویل کیږي چې د هغه دپاره یو قاعده موجوده وي، او ایریګولر هغه ته ویل کیږي چې د هغه دپاره قانون موجود نه وي. ریګولر به په قاعده باندې زده کو، ایریګولر چې دی هغه به موږ هغه الفاظ یادو. مثال ریګولر چې اوس مثال ټاک دی، ټاک پسې خالی ای ډي ولګوه، ای ډي. دا په خپله سیکنډ فارم جوړ سو. مثال ټاک، ټاکډ، ټاکډ په خپله جوړ سو. یا واک دی، په واک پسې ای ډي ولګوه، خپله چې جوړ سو، سیکنډ فارم جوړ سو. واکډ، واک اول فارم، واکډ دویم فارم، واکډ دریم فارم، واکینګ څلورم فارم. ګوره چې دویم او دریم فارم دا دواړه که چیرې ای ډي یې وخوړل، څلورم فارم هم هغه خوري. واک یعنی فرست فارم، سیکنډ واکډ، تھرډ واکډ، فورت فارم واکینګ، آی ان جی. دا پسې ولګوه، دا خپله څلورم فارم جوړ سو. دا کومه فعل سو؟ دا ریګولر سو. ریګولر یعنی منظم، یو قانون والا چې یو قانون لري، دې ته چې ویل کیږي ریګولر. ایریګولر هغه فعل دی چې هغه غیر منظم دی، یعنی قانون نه لري، یو قاعده نه لري چې ته قاعده زده کړې هغه په زده کړې. مثال لکه گو. گو خو فرست فارم دی. اوس سیکنډ فارم او تھرډ فارم دا دوه چې ته جوړې، دا داسې نه ویل کېږي چې ګوډ، ځکه دا چې دی دا ایریګولر دی، بې غیره قانونه دی. قانون یا قاعده د دې دپاره نشته. نو گو به موږ څنګه وایي؟ وینټ، went، go، went. went is second form. So go is first form, second form went, third form gone، gone. څونه فرق راغلی؟ go، went، gone ډېر فرق راغلی. بالکل د قانون څخه ووتل. د الفاظ به یادوو چې هغه ایریګولر دي، د هغو دپاره به موږ الفاظ یادوو. په دې به مې سر خلاصوي. ګوره چې په قانون کې دی چې ریګولر دی، هغه لکه ټاک، ټاکډ، talked،
talking هغه چې د قانون څخه وتلی دی هغه لکه go went gone going ګوره اول فارم او څلرم فارم اول فارم چې څنګه کم لفظ دی څلرم فارم خالی آی ان جی ورولګو بس هغه فارم جن جوړ شو څلرم جن جوړ شو په خپله لکه go going eight اول فارم eight second فارم eaten third فارم eating fourth فارم eating خو صرف یعنی اول فارم ته آی ان جی ورولګو خپله څلرم فارم جن جوړ شو په دې به مې انشاءالله سر اسانه خلاصوي و صرف تاسې دغه وپېژنئ چې ریګولر ایریګولر یعنی منظم ایریګولر غیر منظم ریګولر منظم ایریګولر غیر منظم هغه ریګولر قاعدې والا ایریګولر بغیر قاعدې دا صرف تاسې سره وپېژنئ بیا آینده کې چې موږ کم ټینس وایو زه خپله درته تشریح کوم هر لفظ به ځانته درته تشریح کوم اوس دغه څلور پرمه موږ په کومو ټینسو کې استعمالولی سو دوستانو شپږ کانټینیوس ټینسونه وه ستاسې به په یاد وي شپږ سیمپل ټینسونه وه د هر سیمپل ټینس په مقابل کې کانټینیوس ټینس و ستاسو به په یاد وي لکه پریزنټ سیمپل ټینس پریزنټ کانټینیوس ټینس دا دوه سره مقابل سو پریزنټ پرفیکټ ټینس پریزنټ پرفیکټ کانټینیوس ټینس دا دوه سره مقابل سو دا د هر سیمپل ټینس په مقابل کې کانټینیوس ټینس ده نو شپږ دانې ټینسونه کانټینیوس ټینسونه وه کانټینیوس ټینسونه چې دي مکمل هغه په خپل ورب کې آی ان جي خوري یعنی د هغه چې فعل کې استعمالیږي هغه به آی ان جي خوري آی ان جي چې دي ورکه په شپږو ټینسو کې کانټینیوس ټینسو کې په هر یوه کې چې شي خوړل کېږي آی ان جي ګارېږي آی ان جي یعنی چې ګو ده ګوینګ دی کوي دا کانټینیوس ټینس جوړ شو کانټینیوس ټینسونه شپږ دانې دي دا شپږ ټینسونه موږ په دې باندې زده کړو څنګه مې زده کړه چې آی ان جي کې راغلی دا به په دې شپږو کانټینیوس ټینسو کې یو ټینس وي دا یو دویم چې فرست دی دا بیا په دوه ټینسو کې راځي پریزنټ سیمپل ټینس فیوچر سیمپل ټینس پریزنټ سیمپل ټینس فیوچر سیمپل ټینس په دې دوه ټینسو کې بیا اول فارم راځي دریم یعنی سیکنډ فارم په دې کې بیا سیمپل پاست ټینس یا انډیفینټ ټینس پاست انډیفینټ ټینس دا دواړه یو شی دي نو څو دانې سوه شپږ دانې کنټینیوس وخوړه دوه دانې فرست وخوړل او یو دانه سیکنډ وخوړی دا یې څو دا یې اته دانې پاته څو سوه درې او درې ټینسونه چې دي دا په تھرډ فارم کې راځي هغه درې ټینسونه پریزنټ پرفیکټ ټینس پاست پرفیکټ ټینس فیوچر پرفیکټ ټینس دا درې چې دي دا بیا په تھرډ فارم کې راځي شپږ دانې کنټینیوس ټینسونه سول چې هغه په څلرم فارم کې راله چې آی ان جي یې وخوړل دوه دانې سمپل ټینسونه سول چې په اول فارم کې راله فرست فارم کې یو دانه سمپل پاست ټینس سولو چې هغه په سیکنډ فارم کې راله درې دانې پرفیکټ ټینسونه سول چې هغه په تھرډ فارم کې راله پرفیکټ ټینسونه پریزنټ پرفیکټ ټینس پاست پرفیکټ ټینس فیوچر پرفیکټ ټینس دا ټینسونه ګرد مکمل دا د په دا څلور فارم کې راله انشاءالله د هر یوه وضاحت زه درته کوم په هر ټینس کې د هر یوه وضاحت درته کوم په ډېر اساني سره صرف تاسې په دغه ترتیب باندې دغه در یاد کړئ دغه ولیکئ چې پر بورډ باندې ما کوم ترتیب درته لیکلی دی په دغه ترتیب باندې تاسې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او بیرته د ځان سره دا هر یو یاد کړئ چې فرست کم یې ورته ویل کېږي سیکنډ کم یې ورته ویل کېږي تھرډ کم یې ورته ویل کېږي فورت کم یې ورته ویل کېږي دا څلور فارم دي فرست یعنی اول فارم سیکنډ معنا دویم فارم تھرډ معنا دریم فارم او فورت معنا څلرم فارم دا څلور فارمه دا تاسې یاد کړئ د پیل دا بیا په ټینسو کې ډېره درته اسانه کېږي راتلونکي سبق به انشاءالله د ټینسو وي ټینسونه به پکې وایو انشاءالله په ډېره اساني په ښه ترتیب باندې او پاته سلو تېر سوي سبقان هغه تاسو د راتلونکي سبقه پورې تاسې هغه سبقانو باندې هم تکرار وکړئ هغه سبقان هم راتېر کړئ ځکه چې دلته په فرست فارم کې کم ټینسونه استعمالیږي په دې کې یوه قاعده راځي هغه چې اس یا اس اس یا اس اچ یا سی اچ یا او یا ایکس هغه چې هلته خوړل په نان کې چې سینګولر به و پلورل ته چینجېدی نو دلته هم هغه استعمال راځي خو هغه بیا زه دلته په ټینس کې درته وایم انشاءالله